سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ منتخب غړی سردار اخترجان منګل له سپتمبر په 3 د قومي اسمبلۍ له څوکۍ څخه استعفا ورکړله. اختر منګل ویلي چې له قومي اسمبلۍ څخه یې ځکه استعفا ورکړې ده چې حکومت او پارلمان د بلوچستان په مسلو کې هېڅ دلچسپي نه لري. نوموړي د خپل استعفا اعلان په پارلمان کې د یوې خبري غونډې په مهال وکړ. ده وویل ما نن پرېکړه کړې وه چې په اسمبلۍ کې د بلوچستان پر ستونزو خبرې وکړم، خو د بلوچستان په ستونزو کې د چا هېڅ دلچسپي نشته. نوموړي د سپتمبر په 3 په خپل ایکس پاڼه هم لیکلي دي چې د پلار او پخواني سیاستوال سردار عطاالله منګل د درېیم تلین په مهال یې په پارلمان له غړیتوب د استعفا پرېکړه وکړله. هغه زیاتوي دا څرګنده شوې ده چې زموږ احتجاجونه یا بیانونه ازادي تل له مخالفتونو سره مخامخ کیږي، زموږ خلک غلي کول کیږي یا د غدارانو په نوم یادیږي او یا تر دې بدتر وژل کیږي. بل خواته بنګلادیش له پاکستان څخه د کرکټ ټیسټ سیریز وګاټه. بنګلادیش سه شنبې سپتمبر په 3 په راولپنډۍ کې د کرکټ په 2م ټیسټ لوبه کې پاکستان ته په 6 ویکټو باندې توپیري ماتې ورکړه او سیریز یې ترې وګاټه. دا لومړی ځل ده چې بنګلادیش له پاکستان څخه د ټیسټ سیریز ګټلی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.